خپل نوم راته وښایه او د کوم ځای سره تعلق ساتي او څه تاثرات لري. زما نوم سویر حسن دی. د دې کلي مدین اوسېدونکی یم او د ټول ناول خو د افغان ټي وي شکریا ادا کوم چې دوی د دې خاورې د اتلانو د دې خاورې باندې چې کوم مین خلک دي دې خاورې له چې چا خدمت کړی دی د هغو قدر کوي او دومره د لرې نه راغلو زموږ د غریزې علاقې ته د لایق صاحب د غریزې علاقې ته او د هغوی په خدماتو باندې روشني اچولو دپاره د هغوی د کلي علاقې د خلکو د تاثراتو اخیستو دپاره او تاثرات دا دي چې څنګه چې تاسو راغلی داسې موږ ټول له پکار دي چې خپل د دې ځمکې د اتلانو خپل د دې ځمکې د شاعرانو د ادیبانو د مشرانو چا چې د خاورې خدمت کړی دی د دې ژبې خدمت یې کړی پښتو خدمت یې کړی دی قام خدمت یې کړی د هغو قدر وکړو هغو ته درناوی ورکړو او یقینا دا غم چې دی دا یوازې زموږ نه دی یا زموږ د دې کلي یا زموږ د رشته دارۍ یا زموږ د دې مدین نه دی دا د ټول پښتون قوم ولس غم دی او د هغې وجه دا ده چې دا خلک د یو داسې لیکوال د یو داسې هنرمند د یو داسې شاعر نه محرومه پاتې شو چې د هغې خلا به په ډېر زیات وخت کې پوره هېڅ چیرې پوره نه شي او د خاورې له د لایق صاحب په شانتې شخصیت او خلک پکار دي چې دا ژبه د کلتور او د خاوره مخ په وړاندې بوځي.